سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. برټانیه وایي د طالبانو لخوا په لندن کې د افغان ډیپلوماټانو له ګوښه کېدو وروسته سفارت تړل شوی دی. د برټانیه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وروسته له هغه تړل کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا کارکوونکي له دندو ګوښه شول. د یاد وزارت یو ویان BBC ته وویل د ویانا کنوینشن له مخې افغانستان کولی شي په خپلو سفارتونو کې کارکوونکي ګوښه کړي. په لندن کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې هم BBC ته ویلي دي د برټانیه د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر زلمي رسول ته ویلي دي چې سفارت به د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وتړل شي. د سرچینې په وینا د برټانیه بهرنیو چارو وزارت چارواکو د افغانستان سفارت له ډیپلوماټانو غوښتي دي چې یا دې له دې هیواده ووځي او یا باید په 3 میاشتو کې دننه پناه وغواړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د برټانیه د بهرنیو چارو له وزارت په یو لیکلي مکتوب کې غوښتي وو چې سفارت یې وتړي او برټانیه ته د ټولو اړوند قونسلي خدمتونو څانګه به په دوحه کې د افغانستان سفارت کې پرانیستل شي او یا دې په لندن کې تعمیل وشي. په لندن کې د افغانستان سفیر زلمي رسول هم تایید کړی ده چې سفارت به د سپتمبر په 28مه وتړل شي. ښاغلي رسول پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا پریکړه د کوربه هیواد په غوښتنه شوې ده. د برټانیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د خپلو نړیوالو همکاریو سره به په ګډه کار کوي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو او هغه کسانو ته به بشري مرستې برابرې کړو چې ډیر اړمن دي. تمه لري چې سفارت ته به د دوی کسان وپېژندل شي او برټانیه به یې ومني، خو په لندن کې په افغان سفارت کې سرچینې ویلي دي سفارت به د طالبانو حکومت ته نه سپارل کېږي. په لندن کې د افغانستان سفیر زلمي رسول د 2021 کال په جون کې پر دغه دنده وګمارل شو. ښاغلی رسول له دې مخکې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کوله. د یادونې ده چې له دې مخکې د روان کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې د افغانستان ځینې سفارتونه بې اعتباره اعلان کړي وو چې په دې کې د برټانیه لپاره د افغانستان سفارت هم شامل وو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو د دې پریکړې دلیل دا دی چې دغه سفارتونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همغږي نه لري او بل دا چې په کارونو کې شفافیت نشته. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.